عز وجل د عذاب څخه ته نه بیریږي چې په ورځ د آخرت یې پر ګناه باندې درکوي، نو تعالی راشایي چې ما ته د دې ګناه بیان ژر وکړي. فقال إني كنت نباشا فحملني على التوبة 5 من القبور. دا ځوان ورته وایي نو سمه ده، زه به د خپلې ګناه اظهار او بیان تا ته وکړم. ځوان ورته وایي وایي زه کفنکش شوم، د مړي څخه مې کفنونه کښل. فحملني على التوبة 5 من القبور. 5 قبرو زه پر توبه باندې باعث وګرځولم. ما چې د دې 5 قبرو التي رأيت فيها من انواع العذاب، کم عذابونه په دې 5 قبرو کې ولیدل، نو زه باعث دې عذابو کړلم چې توبه وکړم د دې ګناه څخه. احدها اني نبشت قبرا فرأيت فيها رجلا قد حول وجهه عن القبلة. دا ځوان وایي اول قبر چې ما وشینی دا خاورې مې ځینې ایسته کړلې، غوښتله مې چې د دې قبر د خاوند څخه کفن یوسم، که ګورم د دې مړي مخ د قبلې څخه اوښتی و. فخفت ورجعت فهتف لي حاکف من القبر. ما چې دا مړی ولیدی چې مخې د قبلې څخه اوښتی و او تور هم ګرځېدلی و، نو د ډېرې بیرې څخه مې د قبر څخه رجوع وکړله چې بېرته د دې قبر څخه راپورته سم. دا مړی چې ما ولیدی د دې مړي څخه وبېرېدلم، د دې قبر څخه. نو د قبر د خوا باندې غږ را باندې وشو، ولیا ظالم الا تسأل عن حال المیت بماذا ابتلى به. چې غږ را باندې وشو چې ولې د دې مړي د حال څخه پوښتنه نه کوي. ای ظالمه، چې دا په کومه ګناه باندې درته په دې قبر کې په دې عذاب باندې اخته شوی دی چې مخ یې تور دی او مخ یې هم د قبلې څخه اوښتی دی. فقلت له لا اقدر ان اسأل عنه. ما وویل چې زه قادر نه یم د دې چې زه د څخه سوال وکړم چې ته په څه شي او په کوم خاطر باندې په دې ګناه اخته شوی او ته په دې عذاب باندې مبتلا یې. فقال انه كان شارب الخمر وفاعل الزنا. دا حقیقي غږ والا راته وویل چې دغه سړی چې په قبر کې مخ د قبلې څخه اوښتی دی، دې په دنیا کې شراب خوړل او فاعل د زنا او زنا یې په دنیا کې کولې. وثانيا نبشت قبرا فرأيت الميت صار وجهه خنزيرا وقد شد بالسلاسل والاغلال. دوهم قبر ته چې ورلم چې وویشمې په قبر کې یو مړی پروت دی، مخ یې د خنزیر دی او په زنځیرانو د اور او د اور په زولدو سره تړل شوی دی په قبر کې. فرجعت. دا ځوان وایي چې ما دا مړی ولیدی چې مخ یې د خنزیر په شکل باندې دی او په زنځیرانو او زولدو باندې د اور تړل شوی دی، نو زه ډېر وبېرېدلم، د قبر څخه مې سر راپورته کړي، راوتلم، بیا غږ را باندې وشو حاجتې. ولیا فاسق لم لا تسأل عن حال المیت. ولې سوال دغه مړي څخه نه کوي چې دی په کوم خاطر باندې په دغه عذاب باندې مبتلا دی. دی وایي ما ورته وویل چې زه قادر نه یم چې زه د څخه سوال وکړم چې دی په کوم خاطر باندې په دې عذاب باندې مبتلا دی. فقال انه كان يحلف بالله كاذبا وكان اكله حراما. دې سړي دوه خوی درلودل په دنیا کې. یو خو یې دا و چې په درواغو یې قسمونه اخیستل، او دوم خو یې دا و چې د ده خوراک حرام مال حرام یې خوړل. دا دوه کاره ده په دنیا کې کول. یو یې قسمونه اخیستل په درواغو او بل یې حرام مال خوړل. حضرت عمر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د سردار کونین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقبل الصلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. دا په دې حق لباندې چې په دې قبر کې دا مړی پروت دی، مخې د خنزیر دی او د اور په زنځیرانو تړل شوی دی. دا هغه سړی دی چې په دنیا کې په درواغو قسمونه اخیستل او حرام خوراک یې عادت ګرځېدلی. نو علیه السلام وایي چې بغیر د اوداسه څخه لمونځ نه قبلیږي. یعنی که سړی اودس تازه نه کړي لمونځ وکړي او پروردګار ته د خدای په در کې دا لمونځ قبول نه دی بېله اوداسه څخه، او د حرام مال څخه خیرات نه قبلیږي. علیه الصلاة وسلام وایي دا اوله مسله خو هر چاته ور معلومه ده چې بیا اوداسه لمونځ نه کېږي او بیا اوداسه سجده کفر ده چې سړی وکړي. د حرام مال څخه صدقه چیز ده چې سړی ورکړي. د حرام مال څخه صدقه ورکول د صدقې او د خیرات توهین او سپکواری دي. په نیت د ثواب
د حرام مال څخه خیرات ورکول کفر دی کتاب وایي. البته په دې نیت به یې ورکوي چې ذمه یې فارغه شي. هغه فقیر و مسکین چې اخذ او اخیستل و هغه فقیر ته جائز دی او ځینې اخی یې دغه مال او دغه صدقه. البته که فقیر دعا ورته وکړل چې رب العزت یې اجر درکړي، ثواب د خدای تعالی عز وجل درکړي، خدای تعالی دې خیر درکړي، نو سائل او فقیر هم په دغه ځای کاتب کېږي کتاب وایي. نو د حرامو څخه اجتناب ضروري دی انسانانو لپاره. که صدقه یو څوک په خیرات کې ورکړي او هغه د حرامو مال څخه وي، فقیر ورته وایي چې خدای دې خیر درکړي، خدای تعالی دې دغه صدقې جزا او عوض او ثواب درکړي. کتاب وایي دا فقیر هم کاتب په خاطر د دې چې ثواب پر حرام مال باندې خدای تعالی عز وجل بنده ته نه ورکړي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې یوه هبه، یوه افغانۍ، یوه روپۍ د هر وخت چې وي که په کالو کې حرام وه او د کالي اغوستې وه تر څو چې یوه نه کاږي د ده لمونځ او ټول طاعت او عبادت په دربار کې د خدای تعالی عز وجل نه قبلېږي. او یوه روپۍ د حرامو څخه چې سړی و خپل نس ته ورواچي او په نس کې وي تر هغو پورې د ده عبادت نه قبلېږي تر څو چې د ده نس او د ده سینه او د ده معده و ګېډه پاکه نه شي د هغه احرامو څخه. اوس نو تاسو فکر پکښې وکړئ چې زموږ ستاسو د اکثرو خلکو پیسې و مالونه یا د سود دي یا پر مرهونه شي باندې ګټه اخیستل دي یا د فاسدې بیې و شرا دي یا د احتکار دي او یا د لاټرۍ دي او یا د بانګو پیسې. په دې کې نو اوس یوه روپۍ حلاله پیدا کړه. ملا صاحب ته هم حرام ورکو، فقیر ته هم حرام ورکو، مسکین ته هم حرام ورکو، د زکات څخه هم حرام مال باسو، د صدقې څخه هم حرام مال باسو او د صدقې فطر څخه د سرسایې څخه هم حرام مال ورکو. د کم یو انسان دنیا او مال او ګټه چې په ډیرو انسانانو کې بدلو کسانو مال او ګټه حلاله وي، نور چې تاسو خپل یې اورئ چې په دې بانکو کې خلک د میعاد دپاره پیسې یږدي او ورکوي یا پر چک باندې پیسې اخلي یا په حوالو په پیسو پر چک باندې ورکوي و خلکو ته، دغه ټول حرام دی، د کتاب څخه مخالف کار. او عذاب یې هم دغه رقم وي چې دا سړی وایي ما دا قبر وشني، په قبر کې مې یو سړی ولیدی مخې د خنزیر و او د اور په زنځیرانو باندې تړل سوی و چې دې په درواغو قسمونه اخیستل په دنیا کې او حرام مال خوراک و. نو د حرام مال څخه علیه الصلاۃ والسلام مبارک وایي نه صدقه صحیح کېږي نه زکات او نه یو مسکین ته. که چیرې مسکین ته ورکړې په نیت د ثواب یې ورکړې سړی کافر کېږي هم، او که مسکین په دې نیت باندې ځینې واخل او ورته ویې ویل چې تا ته د خدای تعالی ثواب درکړي، هغه فقیر و مسکین هم کافر و په هر صورت باندې. وثالث نبشت القبر فرأيت الميت قد شد على الأرض بأوتاد من النار. دا ځوان وایي بل قبر مې وشني، یو سړی پر مځکه د اور په میخو سره ټک وهل سوی و په دې قبر. وقد خرج لسانه من قفاه او ژبه یې تر څټ راوتلې وهو يعذب على تلك الحاله. په دغسې حالت کې دی په عذاب باندې مبتلا و. د اور په میخو پر مځکه باندې وهل سوی و او ژبه یې د څټ د پاسه راوتلې وه. فرجعت بالخوف فهتف لي هاتف يعني لم لا تسأل عن هذا البيت. دی وایي بیا زه وبېرېدلم، نو مې رجوع د دې قبر څخه وکړه چې راووځم. غږ راباندې وسو وایي ای فاجره، ولې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوې چې په کوم شي باندې ته مبتلا یې په دې عذاب باندې؟ ما ورته وویل زه قادر نه یم چې د دې مړي څخه سوال وکړم. فقال انه كان سائيا ونماما ومختابا. غږ راباندې وسو چې دا سړی په مځکه کې فساد کوونکی و، ونماما شغلګر و، ومختابا او غیبت د مسلمان د ورور یې کاوه. دغه درې خویه د درلوده، شغلګري او غیبت. د دې بحث ما کړی دی چې هر سړي ته معلومه ده چې څونه ګناه لري. پر شغلګر خو باندې رسول الله وایي د جنت بوی حرام دی، یعنی 1500 کاله مخکې د جنت بوی سړی حسولی شي، سړی د سزمو کولی شي. دغه بوی د جنت دا پر شغلګر حرام دی. هغه ورتګ خلاصه کوي و جنت چې دی د یو مسلمان شیطانت و بل مسلمان 1500 مسافر لار، 1500 کاله مسافر لار چې و جنت ته پاته وي. علیه السلام وایي بوی د جنت به یو انسان تر سزمو کې، دغه بوی هم شغلګر نشي تر سزمو کولی علیه السلام.
غیبت چې دی د مسلمان ورور چې هغه کم عیب په مسلمان کې وي او چې غیبت کوي په شاله دا رسول الله وایي تر دې څو زنا او هم بتاوي او دغه بیا عذاب په قبر کې چې دا سړی وایي ژبه یې د څټ راوتلې وه د اور په میخو سره په مځکه باندې ټکول هر سوی ورابعه اني نبشت القبر فرأيت الميت قد استعلت فيه النار دا ځوان وایي بل قبر چې مې وشینی چې کفن ځینې ایسته کړم که ګورم د اور په شغلو لمبو کې دا سړی پروت دی دا مړی وهو يحلق فكانت الملائكة يضربون بعمود من النار فور کې هم پروت دی او ملک د عذاب ورته ناست دي شین سترګې ملکې او په ګروزو د اور باندې یې په دا قبر کې واهه ما چې دا ملک د عذاب ولیدلې او دی په اور کې ولیدي فرجعت من الخوف بلا نهایه ډېر سخت وبېرېدلم د قبر څخه راپورته شولم فهتف لي هاتف یا تاریه لم لا تسأل عن حال الميت بیا پوښتنه راڅخه وسوله ولې د دې مړي د حالت څخه پوښتنه نه کوي چې په کوم شي باندې ته مبتلا په دغه قبر کې په دغه عذاب باندې ما زه قادر نه یم چې د څخه سوال وکړم فقيل انه كان مستخفا بالصلاه وصوم رمضان فخرج من الدنيا قبل التوبه فصلب عنه الايمان ولدا سړی چې په دنیا کې المانزه ته پسپکه کتل او روژه ته پسپکه کتل و میاشتې د روژه فخرج من الدنيا ووتی د دنیا څخه قبل التوبه مخکې تر توبې فصلب عنه الايمان ایمان خدای تعالی عز وجل ځینې سلب کوي ځکه چې د لمونځ کاوه او نه روژه نیول په دغه خاطر باندې دی بې ایمانه د دنیا تېر شو خدای تعالی عز وجل په قبر کې دا عذاب ورکوي او په ورځ د آخرت به عذاب ابدي اور د دوژخ الله عز وجل ودغه ځوان ته ورکوي والخامس إني نبشت القبر فرأيت واسعا ولم أقدر أن أقول مقدار وسعتها پنځم قبر چې مې وشینی دونه پراخه قبر و چې دغه پراخه قبر اندازه زه نسم بیانولی چې څونه پراخه وفيها سرير په دې قبر کې یو تخت پر دې تخت باندې یو ځوان ناست وبين يديه الخادم والحور العين یو د جنت د حور العين څخه حور ورسره ناسته او یو خادم ورسره ناسته دا چې مې ولیدی په دې پراخه قبر کې چې دی په داسې اسانتیا باندې او پر داسې تخت د سرو زرو ناست دی نو ما رجوع وکړل غږ را باندې وسو چې ولې رجوع کوي ولې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوي چې دی په کوم خاطر باندې په دغه پراخۍ کې دی او په دغه خوشحالۍ کې دی دا سړی وایي ما ورته چې زه طاقت نه لرم د دې شي زه سوال د ده څخه وکړم چې ولې په کوم خاطر باندې دی په دې پراخۍ کې دی فقيل انه كان تائبا في شبابه ويحسن الصلاه ويتم صوم رمضان دا سړی وایي زه را باندې وسو چې دا سړی په ځواني کې توبه یې کښلې وه او د لمونځ ښه په صحیح طریقه ادا کاوه ويتم صوم رمضان او د میاشتې روژه یې په اخلاص باندې نیول او په ښه اهتمام باندې نیول په دغه خاطر باندې خدای تعالی عز وجل دی په قبر کې دغونه اسانه کوي او حور العین ورته کښېنول او پر تخت باندې کښېنول نو ډېرو ګران محترم ورونو که موږ هم دغه روژه او د خدای تعالی عز وجل فرائض په صحیح معنا باندې ترسره کړو او وینیسو لکه اوس چې مو نیولې ده دا ټولو مسلمانانو خدای تعالی عز وجل به قبر هم راته پراخ کړي او په ورځ د آخرت به هغه ثوابونه چې د روژې په حقله باندې خدای تعالی عز وجل ټاکلي دي هغه به خدای تعالی عز وجل موږ په نصیب کړي ځکه چې اولې شپې د رحمت دي او دومې شپې د مغفرت دي دوهمې لس شپې چې دا اوس موږ پکښې داخلو او واقع یو په دغه شپو کې خدای تعالی عز وجل و بنده ته بخښه کړي اخرې شپې عتق من النار ازادول دي د اوره څخه د دوزخ وليس في دينها الرجل په دین کې حرج مرفوع دی او نصب